ټوله خاوره به په یوه صوبه کې نوم به پښتونستان، د بلوچ خاوره به په یوه صوبه کې نوم به بلوچستان، د سندي به خپلې، د پنجابي به خپلې، د بنګالي به خپلې. ګټه راغله، ګټه راغله، پر میز به سره کښېنستو. خان رشید په جیل کې چې ورلسو مجلس شروع شوی، په دا مجلس کې زموږ د پارټۍ د نیشنل پارټۍ رهبري بلوچانو، پښتنو، بنګالیانو کوله. مفتي محمود صاحب د علم الدین په حیثیت د جمعیت علماء اسلامو پښتون خو وو، د کامو بیش کېدی، د کامو وطنونه بیشل کېدل. ته زما سره پر واده نه ولاړې، ما تا واده سره کړې وه. پر هغه خبره خلک نه اچوي، پر هغه خبره خلک قرآن نه کوي. زه نه وم تا چې د وطنونه بیشل، تا زما وطن جنوبي پښتونخوا، تا د دې انتقال د بلوچ ماما پر نامه وکړ. ګوته دې پر ولګوله. د بلوچ ماما سره زما دا ګیله ده چې زما وطن تا ته بل انتقالاوه، تا ولې قبلاوه؟ ده قبول کړی دی، تا ور انتقال کړی دی. کرار راته کښېنه، ستا اړول سوی انتقال به زه رااړوم، خامخا به رااړوم. ما او ستا دا جګړه ده، ښکنځل لکه پرسیش به ته ما ښکنځل کوې، پرسیش به ستاسو ښکنځل کوې. تا انتقال کړی دی، پټواري خانه راواخه، د کانونګو پر ځای تا لوبه ته پر لګولې ده چې دا بلوچستان دی. هلته بلوچ ماما منلې ده، ته به هم د خدای جارېږې، دی به هم د خدای جارېږي، سره خوشحاله به هم یو، چای به هم سره کوو، ډوډۍ به هم سره خورو. دا به پښتونستان وي، خامخا به پښتونستان وي. ما او ستا جګړه دا نه ده چې ما ورسته خبرې سره وکړم. ښکنځا د هر چا اسانه کار دی. ښکنځا نه کتاب غواړي، نه علم دین غواړي. هېڅ لیونی څه زه ګونه غورځوه، د دنیا ښکنځاوي کوه. ښکنځاوي پر موږ عزیزانو، پر موږ خپله خور ګرانه ده، پر موږ خپله مور ګرانه ده. ځکه د بل مور ته ښکنځل نه کوو، ځکه د بل خور ته ښکنځل نه کوو. کنې ښکنځاوي زموږ دا کتابي ښکنځاوي زده دي چې ما دې په خدای قسم مې که تا اورېدلي دي. ما ته سبق نه دی ویلی، ما ته سبق نه دی. نوم یې ناخم مړ دی، د پېښور د علاقې هم یې نوم ناخم، ډېر پوه سړی و، خښم یې ډېر و. دا چې به وخښمېدی، ول ستا پر مور د اووم اسمانه راوغورځوم. که اووم اسمان چېرې دی، د ده خښم نه خاطر، ستا پر مور بیا د ما د اووم اسمانه راودانګم. وروره موږ ښکنځاوي نه کوو، خوله مې دې ماته شي. لږ د موږ سره ګزاره کوو، لږ د موږ سره ګزاره کوو. هېڅ د هېڅ پښتانه سره ملا خواست ورته کوو. LP بله پارټۍ، ګډ پښتانه پارټۍ خواست ورته کوو. موږ ته ستنې زبم قدر لار راکړه، د ستنې د زبم قدر چې موږ د قام مخالف ته ودرېږو. دون لار به خامخا راکوي، د بل پر ځای به نه راته درېږي. او که راته ودرېږي نو خوند به نه وي پکښې. عزیزانو، پښتونخوا ملي پارټۍ موږ تللي وو دغه دا جنگ د افغانستان جنگ دی. 33 کاله یې پوره شو چې د داود خان پکې واچوي، نو 43 کاله 43 کاله په خوله یادېږي. 43 کاله زموږ د سرو لوم شروع دی، د کښې د خوا هم، د بالا د خوا هم، د سرو لوم شروع دی. د عزت بېعزتي مې روانه ده، لا جنګ نه خلاصېږي. امریکا راغلې ده، موږ دا وایو. دا خبره کرزي صاحب هم کوله، دا خبره اشرف غني هم کوي، دا خبره د افغانستان ټولو خلکو کوله چې وروره ما او تا سره بې باوره سوي، زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. ته هم لا فضل الله دې ساتلی دی، زه هم فلانی دې ساتلی. ته مداخلت کوې، زه هم ته مداخلت کوې. وروره زما او ستا په منځ کې به چې ستا خوښ وي د جهان 2-3 منصفان کښېني، هغه به ضمانت کوي چې پاکستان، چین، همسایګان، ایران، دا ټول دا ضمانت رانه کړي چې افغانستان یو مستقل ریاست دی، یو مستقل آزاد ملک دی. چې دا ضمانت رانه کړي، زه نه د تا سره روغه کوم، نه د تا سره کښېنم. او که مجبوري ده خامخا مې په ازاد وي، بیا به 2 اسلامي ملکونه په جنګ سره اخته وي. موږ هم دا وایو. ایران
مسلمان ملک دی چین د پاکستان دوست دی امریکا ته راغلی د دوی رابللی وه اوس پورې اریان دي په دې بلا څه وکړو امریکا ته چین د ایران دی دا د زامنان چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې دا دې ورته ګوري لکه کښتۍ شي چې دی ورته ګرځي دا دې ورته ګوري چې بچ هلکه لرې کړه مه کوه هلکه فلانه یې لرې مه کوه چې دا ونه کړې ورور اوس بیا دا بله معامله را شروع شوې ده بل جنګ دی لو بده ده موږ د جنګ پلویان نه یو بلوڅ ماما سره موږ پلوي ده په دنیا کې واحد دوه قومونه دي یو پښتون یو بلوڅ چې د هغې پر له پېښ شي بلوڅ ورته امامات سال دی که پښتون پر پېښ شي پښتون هم امامات سال دی دا یې په رشته کې راغلې ده زموږ په منځ کې هېڅ ګډوډ نشته اتاولم منګل بچی اختر منګل کله کله د لیکه ووځي یو چپه وراسته ګایږي ورو ما چې د پلار سره ډېر وخت تېر کړی دی د خپلوۍ وخت مې تېر کړی دی د ملګرۍ وخت مې تېر کړی دی زه چې تر څو دی ژوندی ستا د یوې خبرې جواب ونه کوم تر څو دی ژوندی ستا د یوې خبرې جواب ونه کوم یو نه کېږم چې په ورځ ته مه ګایږه زما او ستا وطن لکه عثمان خان وویل زما او ستا وطن معلوم دی سره به وبنه سره عزیزان یو اوس هم د بلوڅ لپاره تر ټولو بهترینه لار دا ده چې د دغه پښتانه سره کښېني دوه ورونه د یو مثال نیم ته نیم زه ګورنر او وزیر اعلی په وار نه د ښکنځا ضرورت شته نه موږ پنجابی بیا وویلی شي نه مې سندی وویلی شي نه مې هندوستانی وویلی شي نه مې بل څوک وویلی شي دا به موږ لیکلي ده د ګډ جهان په ضمانت به لیکلي ده که موږ په دې صوبه کې 3 کروړه وو پښتانه ته 10 لکه وي زموږ دا وعده ده چې دوی ته نیمه یو چې موږ 10 کروړه یو ته 10 لکه یې زموږ دا وعده ده چې ما او تاسو ورونه یو نیم ته یې نیم زه یې په دې کې تا هم خلاصیت دی زما هم خلاصیت دی تر قیامته یې درسره شوی یوه خبره بله عزیزانو پښتونخوا مليان پارټۍ عثمان خان د وخت کمې وه نواب صاحب هم چابک پر تېر شو عثمان خان هم چابک پر تېر شو عزیزانو افغانستان کې یو لوی بده پېښه شوه افغانان راغلي دي موږ یې منو افغانان راغلي د افغانانو که ملا دی که پیر دی که فقیر دی که خان دی که بډای دی که د غرو دی که د دغه دی عزیزانو د هغو نومونه د یو HCR په لیست کې شته په کمپیوټر کې شته موږ هغه افغانانو نه نه شناختي کارت غواړو نه موږ غوښتي دی چې د تا سره یې نوم دی لیکن دا اختیار و هېڅ چا ته نه ورکوو و هیڅ چاته دی افغان دی که رکشه چلوي که بیلچه وهي که دیوال وهي که هسې یې کوي ستا سره یې نوم دی افغان کارت ور جوړ کړه پښتونخوا مليان پارټۍ کارکوونانو مهرباني به کوئ دا به ستاسې وظیفه وي دا به ستاسې وظیفه وي چې دلته په دې وطن کې یا ازبک یا تاجک یا هزاره یا کنداری یا توخی یا ترکی که چا زیباوه که تی دفاع نه وکړه پر تی دې نه لڅ ازبک راغلی دی که تاجک راغلی دی کارت ورکړه زیری به یې نه پتانو به نه باسي د کندهار خلک دي رواني پر کژن دوی تړلي وزر وي چې پتانو نه باسي کان سي آیو ولکه کندهار سره راغلی دی د کار افغانستان خو کار ورڅخه دی پازابې به نه وراره موږ هر څه تلخي دي دا کندهاریان که عرب علاج کې زموږ عزیزان دي څوک به پازابې نه به زابل پازابې نه به کابل پازابې نه به کندهار زیری نه به غزنی زیری دا زموږ وطن دی البته موږ پښتانه چې دلته یو موږ پښتانه اوس د کومه ځایه راغلي وګوره موږ ګرد افغانان یو زه اوس ما دغه کې څه تعجزي ستول په یو میټینګ کې ما ورسره تعجزي د تېما ته راوتم دا یم پښتون د افغانستان د پېښور بیا بله خبره ده د پېښور د پټواري په کاغذو کې په دې مې خبروم مولانا